ته د امریکانو نه غلامۍ او له مزدورۍ ځان خلاص کا. ته هغه افغان سرتېری له امریکانو نه وګټه چې 20 کسه امریکانو جنسي تېری پرې وکړه. ته نرشه د هغه امریکایي جواب ووایه چې هغه دې په څاپېړو وایي، ته ورته وایې لاس مه اچوه. ته نرشه د باګرام بیس ته چې دا ښځې سپلای کېږي دا راوګرځوه. ته د افغانې پېغلې په خېټه کې بچی مه مړ کوه. ته نرسه په نره طالب سره دښمني وکړه. دغه امریکایي باداران دې له افغانستان نه ووځي. ما او تا به نره او ښځه سره معلوم کړو. بیا د نرتوب خبرې دلته مه کوه. راشه ځای دې راوښیه. پل محمد خان د ارګ مخې کې ودرېږه. د پلار زوی به نه یم که مې ژوندی پرېښودلی. محترم قاری صاحب سعید خوستی راغلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم قاری صاحب سعید خوستی لایو خپرونې ته بخیر راغلی. محترم قاری صاحب سعید خوستی د مونږ غږ درځي قاری صاحب محترم؟ ها لینک مې اچولی د ملګرو. تاسو کولی شئ چې د مونږ سره په لایو خپرونه کې ګډون وکړئ. لایو خپرونه کې د ګډون په خاطر باندې لینک د هغه به کېکاږئ. قاري صاحب سعید خوستی د مونږ غږ درځي تا ته؟ ودرېږه زه تا ته یو زنګ ووهم. محترم قاری صاحب سعید خوستی السلام علیکم ورحمت الله. جنرال صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. محترم قاری صاحب سعید خوستی لایو خپرونه منن د بندیانو په ارتباط باندې د په رسنیو کې او په ځینو د حکومت پلوه خلک او یا د سیاسي او د بلیک واټر مزدوران دا وایي چې طالبان د صلح په وړاندې خنډونه ایجابوي، در حال کې چې دوی بندیان نه دي خوشي کړي. د لیست مطابق طالبانو ته اطمینان نه ده ورکول سوی، یا که دوی خوشي کړي طالبانو هیئت ته تسلیم کړي نه دي. نو که څه تازه معلومات په دې باره کې مهرباني وکړي. مبین سے محترم د اسلامی امارت د سیاسی دفتر ویان محترم ډاکټر محمد نعیم صاحب د هغه بل پرون ورځې هغه به تاسو لیدلی وي په ټویټر کې د ټویټ به تاسو لیدلی وي. د لیکلي و تر اوسه پورې د اسلامي امارت د بندیانو د خلاصون پروسه نه ده نهایي شوې. د څه بندیانو خلاصون لا هم پات دی چې کار پر روان دی. کله چې د بندیانو د خلاصون پروسه تکمیل شي زموږ مذاکراتي ټیم د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د پیل لپاره تیار دی. نو دا د پرون ورځې ټویټ و د محترم نعیم صاحب ډاکټر نعیم صاحب. نو خبره هم همدا ده چې اوسه پورې د بندیانو د خلاصون پروسه نه ده تکمیل شوې او ارګ چې دا هغه دا ادعا کوي چې د بندیانو پروسه تکمیل شوې ده. دوی غواړي چې اوس زموږ د بندیانو په د خلاصون په پروسه کې هم جعل وکوي، دلته هم دوی درغلي وکوي، دلته هم فساد وکوي. دوی فکر کړی دی چې دا هم د امریکایي ډالر دی، نو دوی خو په هره پروژه کې هم دا معامله وکوله، په هره پروژه کې په هر څه کې دوی پیسې ووالي. نو اوس د دوی پلان دا ده چې زموږ د بندیانو په خلاصون کې هم دوی جعل وکړي، فریب وکړي او دوکه وکوي. نو څو پورې چې بندیان خوشي نشي، د لیست مطابق د بندیانو خلاصون تکمیل نشي، تر هغې پورې دغه د بین الافغاني مذاکرات نه پیل کیږي. د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط چې ده هغه د لیست مطابق د بندیانو خلاصون ده. بندیان باید خوشي شي، د هغې نه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل کیږي او بندیان د موږ دپاره موږ دا 6 میاشتې د خلکو د بندیانو په خلاصون تېرې کړې. کله پلانۍ نه منم هغه نه خلاصوم دا نه خلاصوم، تر دې پورې چې د دوی زارۍ د دوی چغې فریادونه د خارجي سفارتونو ته ورسېدل. استرالیا سفارت، فرانسې سفارت، امریکایان خو هسې د دوی نه بېزاره دي اوسه. نو دغه سفارتونو ته هم د دوی چغې ورسېدې چې دغه بندیان حتی په کنفرانسونو کې دا وویل چې که دا بندیان خوشي شي په برطانیا به د مخدره موادو سیلاب راشي. دا په خپل ذات کې د دې خلکو دپاره ډېرې شرموونکې خبرې دي. خو زه تاسو ته یوه مهمه نکته ووایم، دغه ټامیانو فلبرایټان چې اوس په واک کې دي، تاسو دا وایي زما یوه خبره یاد وساتئ در سره، دا د قدرت دومره لیوني عاشقان دي،
د قدرت دومره لیوني عاشقان دي چې کله هم د دوی د قدرت پای ته رسیږي دوی په دې وپوهیږي چې نور د دوی قدرت ختم شو او ختمیدونکی دی. تاسې به وګورئ چې د کامرو مخ ته به دوی په چیغو چیغو وژاړي، داسې اعمال به دوی وکوي، داسې شیان به د دوی نه صادر شي، تاسې به ورته حق حیران شئ. دا دومره سخت د قدرت او د چوکۍ لیوني عاشقان دي. دوی د قدرت او د چوکۍ په مستۍ کې په نشه کې په هره بېناموسۍ تېرېږي، هره بېننګۍ ته دوی لاس واچولو. ګوره دا ډېره د شرم خبره ده که چېرته تاسې یو ماشوم ته هم ووایئ چې اقلا ماشوم یو افغاني احساس لري، هغې ته هم تاسې دا ووایئ، هغه به هم دا د ځان دپاره شرم وبولي چې ستا په هېواد کې بندي ده، افغان ده، خارجه یې وژلی ده، ستا عسکر هم نه ده وژلی، انګریز یې وژلی ده. ته ځې په ځای د دې چې د هغه بندي د خلاصون دپاره لار هواره کړې، ځکه د هغې بندي خلاصون هغه د سولې کیلي ده، سولې ته یو قدم مخکې ځو موږ. ته په ځای د دې چې هغه بندي خلاص کړې، ته ځې په یوه کنفرانس کې برطانویانو ته خبر ورکوي، لکه دا برطانویان چې دغه ټول د دوی سیستم د حکومتولۍ دا تا ته انتظار ده، بس تا په خبرو ولاړ ده، نور دوی هېڅ شی هم نه لري، نه استخبارات لري، نه نظام لري، نه د نظام چلولو کوم سیستم لري، بس تا ته ناست دي. ته ورځې برطانویانو ته چیغې وهې، خو پټه هم نه، په څرګنده په یوه کنفرانس کې، نړیوال کنفرانس کې دا چیغه پورته کوي چې که چېرته دغه بندیان خلاص شي، په برطانیا کې به د مخدره موادو سیلاب راشي. یعنې لکه برطانیا چې بیخي د مواد مخدره و ضد کوم پولیس نه لري، کوم سیستم نه لري، کوم ځواک نه لري، بس دا ته یې چې ته برطانویانو ته دا پروګرام ورکوي او دا خبر ورکوي. دا په ډېره بېشرمۍ سره، یعنې دا ګورئ یو ماشوم به هم دا د ځان دپاره شرم وبولي، خو دا د ارګ کې ناست ټامی چې دا یې د ځان دپاره شرم نه بولي، ځکه دې خلکو دپاره قدرت چې دا په دې چوکۍ کې پاتې کېدل دا د دوی د ژوند تر ټولو لویه ارزو ده. دوی په هر څه تیر شول، د دې قدرت د ساتلو دپاره تاسې په تېرو 3-4 کلو کې ولیدل، کله چې د امریکایانو سره مذاکرات شروع شوي دي، تاسې ولیدل دا سړی لاړو په ارخ کې، هلته د یو امریکایي یو ټیټ رتبه عسکر په څېر د عسکرو په منځ کې ودرېدو، ټرمپ ته ورغلو. دا یوه بېننګي. بیا د هغې نه وروسته مسلسل تاسې دی ګورئ، دا آخري وار و چې د برطانویانو ته چیغې ووالې چې دا بندیان که خوشي شي، دا به تاسو ته د مخدره موادو سیلاب به په تاسې راشي. دا د یوه افغان د ځان دپاره شرم بولي. هغه د کرزي د وخت د CIA جاسوسان به هم دا خبرې ونه کوي، هغه به د ځان دپاره شرم وبولي. خو دا سړی او د دې سره راغلي خلک چې دي، دا د دې قدرت او د دې واک په اړخ کې د پاتې کېدو لیوني عاشقان دي، دوی لیوني میانان دي د دې شي، او د دې په بدل کې هر څه ته دوی تیار دي. بعضې ملګري دا پوښتنه کوي چې دوی د امریکایانو سره ډغرې نشي وهلی یا د امریکایانو مخالفت دوی نشي کولی. زه وایم چې دغه ټامیانو فلبرایټانو چې د امریکایانو غلامي کړې ده، د امریکایانو دپاره دا ولس وژلی دی، دا د قدرت دپاره وژلی ده چې دلته دوی په واک کې پاتې شي، د دې دپاره د امریکایانو غلامي کړې ده. که امریکایان هم دوی د واک نه لرې کوي، د هغې په مقابل کې هم دوی درېږي، د هغې مخالفت هم کوي، دوی کوشش کوي، اوس په همدې لګیا دي. دغه حمدالله محب ټامین هم بله ورځ په مرکه کې دا خبره ووته چې موږ ځان دپاره نور متحدین پیدا کوو. متحدین نه، ځان دپاره بل بادار پیدا کوي. دوی اوس په دې هڅه کې دي چې که هندوستان اندوان چې دي دا د غوا زامن، دا اوس دوی په دې هڅه کې دي دوی دغه افغانستان ته راکش کړي. دوی په دې هڅه کې دي چې بل بادار د ځان دپاره پیدا کړي، ځکه دوی دا د امریکایانو غلامي، دا د ملت وژنه، دا دومره وقاحتونه چې دوی کړي، دا د دې دپاره چې دوی په قدرت کې پاتې شي. که امریکایان هم دوی د قدرت نه لرې کوي، دوی د امریکایانو په مقابل کې هم درېږي، ځکه قدرت او په واک کې د ټامیانو پاتې کېدل دا د دوی دپاره سره کرخ هم ده، او د ټولو نه لوړ هدف هم د دوی ده، دوی د ټولو نه لوړ هدف هم ده. د دې دپاره دوی د هر څه نه تیر دي او هر څه ته تیار دي. نو د بندیانو خلاصون دا د بین الاقواني مذاکراتو د پیل دپاره شرط ده، او څو پورې چې بندیان خوشي نشي په بشپړ ډول، هغې پورې بین الاقواني مذاکرات نه پیل کېږي. ارګ او د ارګ واکمنان دي بندیان خوشي کړي او د تر څو بین الاقواني مذاکرات ته موږ قدم واخلو.
او موږ دا نه وایو چې دوی ته موږ سوال کوو زارۍ کوو خوشي کوي به یې موږ پاته متل د وایي کونډې میړه به وکړي خو په ځان به ناوخت کړي خوشي به یې کي خو په ځان به ناوخت کړي دا بندیان به دوی خوشي کوي خامخا خو هسې به په ځان ناوخت کړي نو زه وایم بندیان باید خوشي شي او تاسې به دا بندیان خوشي مو هم کړل خامخا به یې خوشي کوئ هم هغه سرې کرښې تورې کرښې هغه ټولې لاړې ختم شوې او نورې به هم ختم شي موږ دپاره مه د جمهوریت په نوم سره کرښه کش کوئ مه د اساسي قانون په نوم مه د ښځو حقوقو په نوم مه د جنسي رشوت په نوم مه د فحاشۍ او د عیاشۍ په نوم دا کرښې موږ دپاره مه کش کوئ دا کرښې هغې چا دپاره کش کوئ چې تاسې ازمویلی نه وي تاسې د هغې سره د جنګ او د مبارزې میدان ته نه وي راکوز شوي زموږ تاسې جنګ 19 کاله ووتل په 19 کالو کې موږ تاسې ډېر ښه وپېژندو ډېر ښه در معلوم شو مبین صاحب دغه ورونه په سټوډیو کې دوی نه سوالونه واخلو علیسا محترم ډېره زیاته من نصرت خان مهرباني وکړه څه سوال لرې السلام علیکم خیرات ده کراري ده خیر زه یوه پوښتنه لرم او د ما پوښتنه دا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته عام افغان یم نه طالب یم نه ملي اردو کې میټ شم نه ما ته د طالبان حکومت هیڅ د منلو وړ نه ده یا د ما نظر ده ګوره ته دا کمره خلا ګوره خبرې ته وایي نصرت خان ته دا کمره خلاصه کوي ورې ما ته خو سم د 52 پیلوټ ښکاري لکه امریکا نه چې پاتې سوی دلته کمره دې خلاصه کړه دا خلاصومه یو خبره زر دا کومه ته خلاصه کړه ته ور خلاصه کړه کمره زه د طالبانو لا مخکې مې ولیدلې خو ما ځان ته خو ودی نور نه سکي یو خبر خو یا ورته بیا دا خلک مو ګوري یو منټ زه وایم د طالبانو ماشومان نه دي واړه یو کلن یا 2 کلن دام باید ووزل سي لکه دومره نفرت زه وایم چې تاسو ماشومان بلار به ښځې اړیکې نه اخته کې بچیان ووزل سي او زه ودرېږه لږ صبر وکړه ګوره تا خو ویلې چې زه عوام افغان یم اوس حتی د طالبانو هغه بچیم باید مړه شي د مور په خېټه کې دي که نه ولې ته خو عام افغان څنګه داسې دومره زیات نو خو ورکې که که نه خو ډېر دې وسوځول تا خو څه ونه کړه حریصه محترم دا سړی ته زه افغان حکومت ته دا وایم چې طالبان ګوره د افغانستان ولسه لږ صبر وکړه نصرت خان لږ صبر وکړه دلته که اوس زه د افغانستان ولسه موږ له داسې وحشي دښمن سره مخ یو چې د مور په خېټه کې بچی هم باید ژوندی وای پاتې نه شي دا د دې سړي خبرې دي یو منټ په خدای تعالی وکړه خبرې وکړه مجاهد ولسه د افغانستان د اسلامي امارت اتلانو او غازیانو د دې ورور خبرې واورئ زه به ورته ورور وایم فی الحال لپاره زه کمانډو کې یم افغان فوج کمانډو کې یم صحیح شو مخکې خو عام ولس وې ما درته وویل د افغانستان ولسه مجاهد او اتلانو د دې ملت سترګې تاسو ته د دې کمانډو خبرې واورئ د افغانستان د طالب میرمنې د مور په خېټه کې دی وایي چې بچی باید پاتې نه شي مهرباني وکړه نور څه ویل لري زه وایم باید د طالبان دی ټول حلال شي وینې د سروبي سیند ته لاړ شي پاکستان چا ته وایې خو ته کمانډو یې که نه نو تی حلال که که نه چا ته وایې وخت چې ته کمانډو یې طالب ته په چا حلاله یې شپې لاړم دښمن کې 50 مې وځلي 50 خو ته اوس دا مخ لا اوس د مخ ما ته راوښه خو دا ته ومې خو تا زما مخ ولیدل کله دې وښوده اوس یې بیا راوښه تا د خدای تا ونه لیده اوس چیرته په کوم هیواد کې مبین صاحب دی که رښتیا کمانډو وي مبین صاحب دی که رښتیا کمانډو وي او نر وي دی د اوس دلته تا ته مخ وښیي مخامخ ته هم ورسره ناست یې دی د تا ته مخ وښیي زه دی نر بولم ځه ته که رښتیا کمانډو یې ته د مخ وښیه بس زه تا نر بولم ځه راشه مخامخ د مخ وښیه ځه ولله صحیح شو نر دې وویل که نه څه شي مې ولیده څه شي دې ولیده څه شي مې ولیده څه شي مې ولیده کومه ده مخ کومه ده احمد زید اشرف غنیم د چې لارګ له دیوالو له شانه چې وتلی قیس نصرت خیل وروره ګوره قیس نصرت خیل امریکانو نه غلامۍ او نه مزدورۍ ځان خلاص کا ته هغه افغان سرتیری له امریکانو نه وګټه چې 20 کس امریکانو جنسي تیری پې وکړه ته نرشه د هغه امریکایي جواب ووایه چې هغه دې په څاپېړو وایي ته ورته وایي لاس مه اچوه ته نرشه د باګرام بیس ته چې دا ښځې سپلای کېږي دا را وګرځوه ته د افغانې پېغلې په خېټه کې بچی مه مړ کوه ته نرسه په نره طالب سره دښمني
دښمني وکړه دغه امریکایي باداران دې له افغانستان نه ووځي ما او تا به نر او ښځه سره معلوم کړو بیا د نرتوب خبرې دلته مه کوه راشه ځای دې راوښه پل محمد خان د ارګ مخې کې ودرېږه د پلار زوی به نه یم که مې ژوندی پرېښودلی دلته بدمعشانې مه کوه مونږ تاسو معلوم یې سره مونږ په ګرین ویلج په شوراب په صحراباز کې زور ازمایي کړې ده ما د امریکایانو بیسونه دړې وړې کړي ته د امریکایانو ډېر سپی د امریکایانو ماینپالې ته د نرتوب خبرې مه کوه زه د تا بادار یم ته به د یو غلام غوندې دلته ما سره خبرې کوې خپله په کمانډو کې امر چاته کوې چې ته وایې افغانان ووژنه طالبان ووژنه خو ته په کمانډو کې راځه که نه راځه که نرې بې وجدانه بې ضمیره غیرت نه لرې دا خبرې مه کوه جای دې راته وښیه که ته رښتیا کمانډو یې د ارګ مخې ته سبا ودرېږه په والله څه دوه چیرې دې نه کم فکري نه دي په سر کړی د تا باداران د هغه چا مخکې په ګونډه دي چې پرون مو په ګونتانامو کې زولني ورته اچولې وې ته که نر وی ټیکری واچوه اعدامي بندیان به درنه راخوشې کړل ټیکری واچوه بې غیرته بنګړي واچوه بنګړي واچوه د اوسه تا کې که غیرت وای ته ولاړ وې ټوپک دې په لاس کې ما درنه بندیان خوشې کړه ټوپک دې په لاس کې و ما درنه بندیان راخوشې کړه که نر نه یې سینه بند واچوه بې غیرته په دې خبرو باندې دی صحیح ده که نه صحیح ده خو مخ دې ښکاره کړه مخ دې ښکاره کړه که نه دی مبین صاحب دغه دا د سی آی ای جاسوسان چې دي د سی آی ای بې ننګه بې شرمه مزدوران چې دي دا خو د شرم او د غیرت په نوم څه پیژني نه دوی که د شرم د غیرت په نوم څه پیژندی دوی به د ټرمپ په امر منطقې نه تخلیه کولی دوی که د شرم په نوم څه پیژندی 15,000 اعدامیان چې دوی د اعدام حکمونه په کړي وو دوی ټیټې سترګې ولاړ وو هغه اعدامیان موږ ترې راوویستلو دوی که د شرم په نوم څه پیژندی دوی نه به موږ انس حقانی او حافظ عبدالرشید نه رایستی دوی نه به موږ حاجي ملک خان نه رایستی دوی که د شرم په نوم څه پیژندی دوی نه به موږ هغه بندیان نه رایستی چې دوی د هغې د اعدام دپاره پړي کوډي کړي وو رسۍ ځوړند کړي وې او دای موقع ته دوی انتظار و چې کله د اعدام میز ته دغه خلک دوی وخیږوي دا خلک چې دي دوی اصل په بحث نه ارځي دا د سی آی ای بې ننګه بې شرمه مزدوران دي او موږ او د دوی په منځ کې زه یوه خبره د ملت ته واضح کول غواړم په دې اردو کې داسې افغانان دي داسې سرتیري دي چې هغه غولول شوی ده هغه بیچاره ده هغه د غریبۍ او د خپلې بیچارهګۍ نه هلته تللی ده هغه به پوه نه وي هغې افغان ته موږ بلنه دا ده چې ای افغانه ته د ما ورور یې زه ته په دې خاوره کې سره پاتې کیږو خو دغه ټامیان او فلبرایټان د سی آی ای دغه مخلص جاسوسان د دوی او د موږ په منځ کې د فکر او د عقیدې جنګ ده دې خلکو سره د موږ د عقیدې جنګ ده دا کافران دي دا سیکولران دي دوی اسلام نه غواړي دغه په د اردو او د کمانډو په منځ کې هغه خلک چې یو کور ته ننوځي په یو کور کې ښځې ماشومان په شهادت رسوي هغه دغه وحشیان دي که نه هغه دغه خلک دي چې نه انساني پوله پیژني نه اخلاقي پوله پیژني نه د افغانیت پولې پیژني یو شی هم نه پیژني هغه هغه سرو انګریزانو چې په هیواد کې څو وارې پیښې تکرار شوې هغه دوی په میاشت کې خامخا یو دوه وارې تکراروي هغه دغه خلک دي دوی د ملت سره دشمنی د عقیدې ده د فکر ده د دوی عقیده دا ده چې ټول خلک باید د دوی په څیر کافر شي ټول خلک باید د دوی په څیر ملحد شي ټول خلک باید د دوی په څیر سیکولر شي که چېرته په ملت کې څوک هم د دوی د فکر مخالف شي هغه باید ووژل شي دا د دې خلکو فکر ده د دیموکراسۍ او د جمهوریت دپاره 19 کاله دا ملت وژل کیږي منظور اسحاق صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله علیه اجر درکړي 19 کاله دا ملت د چی دپاره وژل کیږي د جمهوریت او د دیموکراسۍ دپاره د سیکولریزم او د الحاد دپاره وژل کیږي
دا ملت نه چې دا بمبارونه کیږي دا په څه خاطر کیږي؟ دا په دې خاطر کیږي چې دا ملت د دوی سره سیکولریزم نه مني، دا ملت د دوی سره د دوی دا پوچه مفکوره نه مني، دا ملت د دوی سره د دوی الحاد نه مني، ځکه دا ملت دوی وژني، ځکه دا ملت دوی نه پرېږدي. او لله الحمد د ملت د قربانیو برکت و چې د دوی بادارې په ګونډو کړو، دوی په ګونډو کړل، او د ډیرو خنډونو اچولو نه وروسته دا دی د دې شکل ته وګوره قاري صاحب، دا راځي د طالب لار به ښځه وازني، د طالب به لاس نه وي نو پښې به یې نه وي نو دا خو صحیح ده. ختم دې نه کړل الحمدلله، ورک دې نه کړه، نه کړل الحمدلله. مبین صاحب د الله دشمنان د الله د دین دشمنان دغه سیکولرانو ملحدانو د دوی پلرونو هم هڅه وکړه په دې هیواد کې، د دوی نیکونو هم هڅه وکړه، د دوی هغه غور نیکونو هم هڅه وکړه چې په دې هیواد کې اسلام ختم کړي. د شاه شجاع اولادونو شاه شجاع هم دا هڅه وکوله، د شاه شجاع نه وروسته کرمل نجیب ګاو ترکی هم دا هڅه وکوله چې په دې هیواد کې اسلام ختم کړي، د مسلمانانو نه اسلامي مفکوره د منځه یوسي، خو کامیاب نشول. 19 کاله کېږي چې هر ډول امکانات تاسو په لاس کې دي. زه خو تاسو ته پیغور درکوم، تاسو ته شرم پکار ده، قسم په الله د الله په ذات قسم، که دومره وسایل موږ ته په لاس کې راکړل شوي وای، دومره وسایل دومره امکانات چې تاسو ته په لاس کې درکړل شول، دومره امکانات چې تاسو ته په لاس کې درکړل شول، په الله قسم که موږ ته په لاس کې راکړل شوي وای، اسیا خو څه کوي چې اروپا به هم فتح کړې وای په دې 19 کلونو کې، اسیا خو په ځای پرېږده، موږ به په دې اروپا فتح کړې وای. تاسو بې غیرتانو ولې څه ونه کړی شول؟ بې غیرتو تاسو په خپل هیواد کې طالب ختم نه کړی شو. په 20 کلونو کې امریکایان دوی ته پیغور ورکوي چې کوم ډول وسله وه چې تاسو وغوښته موږ دلته استعمال نه کړه، مربم مو درته استعمال کو، کیمیاوي وسلې مو درته استعمال کړې، پاسپورس بمونه مو درته استعمال کړل، کلسټر بمونه مو درته استعمال کړل، سلګونه راډیوګانې تلویزیونونه مو درته جوړ کړل د ولس د فکر د یرغمل کولو دپاره، هر څه تاسو ته موږ په لاس کې درکړل، ټول امکانات مو درته برابر کړل، خو بیا هم تاسو په دې ملت ولې بریالي نه شوئ؟ د دوی دپاره شرم پکار ده، دوی دې شرم وکوي، او دوی باید په یاد ولري چې دا ملت تاسو نشئ ایل کولی، دا ملت تاسو نشئ مغلوبولی. زور مو ووالو، زور مو وبشو، نو خو تاسو ته شی در پاتې نه دي. د اوربند چیغې هم تاسې وایې، که ته نر یې د اوربند چیغې ولې وهې، خو جنګ ته زور ورکړه راسره، ځه د نر په څېر راسره وجنګېږه، زه نه اوربند کوم او د الله په ذات قسم څو پورې چې زما ټولې غوښتنې ونه منې تر هغې پورې به ته د اوربند به ته په دوربین کې هم ونه وینې. ستا بادار هم 14 میاشتې په دې زور ووهلو چې ما سره اوربند وکوه، 18 میاشتې په دې زور ووهلو، بمونه استعمال کړل، ولس یې ووژلو، عام کلي د بند ځای یوړله په دې خاطر چې اوربند را سره وکوه. طالب درته ویل چې نه یې کوم در سره اوربند تر څو پورې مې چې غوښتنې ونه منې. دا په یاد ولره، څو پورې چې زما غوښتنې په ټیټه کونه ونه منې، په ټیټو سترګو یې ونه منې، تر هغې پورې به اوربند په دوربین کې م ونه وینې. دا ډاډه اوسېږه او په دې نه خاطر جمع اوسېږه، دا د امارت دپاره سره کرښه ده، دا د طالب دپاره سره کرښه ده. هغه وخت به تا سره اوربند کوي چې کله ته د ملت غوښتنو ته تسلیم شې، کله د دې ملت غوښتنې ومنې، هغه وخت تا سره اوربند ممکن ده. زه تا سره اوربند نه کوم، که نر یې خو د اوربند غوښتنه مه کوه، جنګ ته را میدان ته شه، زما سره جنګ وکوه. هغه وخت کې د اوربند غوښتنه ولې نه کوله چې امریکایانو سره د قضایي مسؤلیت تړون لاسلیک کولو؟ هغه وخت کې د اوربند غوښتنه ولې نه کوله چې د امریکایانو سره د شپنیو چاپو تړون لاسلیک کولو؟ ځکه هغه وخت کې په تا کې هوا درکې وه، هغه وخت کې تا دا تمه لرله چې په دې ملت به غالب شمه، خو نشي غالبېدلی. قاري صاحب هغه خلکو ته څه پیغام لري چې وایي افغان عسکر مه وژنه؟
نن دې یو کمانډو خبرې واورېدلې کنه هغه خلکو ولې ته افغان چې عسکر نه وژنئ ولې نه وژنئ هغه ورونو ته چې د افغان عسکر دی وژلو یا دلته د افغانانو د افغان وژنې په نوم خبره کوي هغوی ته موږ وایو چې ګورئ د اسلام تاریخ مطالعه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د بدر او د احد میدانونو ته وځي د بدر په میدان کې خپل د کورنۍ خلک راڅملوي خپل د قبیلې خلک راڅملوي او په تورو سرونه ترې پرې کوي موږ ته خپل ورور مهم نه ده موږ ته خپل پلار مهم نه ده موږ ته خپل نیکه مهم نه ده هغې سره د موږ رشته د دین ده که د الله دین مني هغه د موږ خپل ورور ده که د الله دین نه مني هغه د موږ دشمن ده هغه که هر څوک ده دا نعره د افغان وژنې نعره پورته کول دا د مغلوبو سیکولرستانو د مغلوبو بېدینانو نعره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول خپل قریش اصلاح کړي وو خپل قریش یې وژلي وو خپل قوم د کلي خلک یې وژلي وو او دغه نعره چې دوی لګوي دا قریش هم لګوله قریش هم دا چیغې والې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د صلح حدیبیې په کال نه چې کوم وفد راغلو هغه وفد وی ته ووې هغه وفد کې کسانو وی ته ووې چې که چېرته ته د خپل قوم خلک ووژنې نو عرب به په تا پسې ووایي چې خپل قوم یې ووژلو خپل خلک یې ووژل دا د هغې وخت چیغې دي د هغې وخت نارې دي د هغې قریشو د کفارو نارې دي چې ته خپل خلک وژنې خپلې قبیلې خلک وژنې نور عرب به په تا پسې خبرې کوي چې خپل خلک وژنې دا د هغې خلکو شعار ده خو د الله رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته څه وویل د الله رسول صلی الله علیه وسلم یې ته وفرمیل موږ تاسې په منځ کې توره ده تاسې که د الله دین منئ زما د دشمنۍ نه لاس واخلئ تاسې به زما اقربا یئ زما ورونه به یئ خو که زما د الله د دین د دشمنۍ نه لاس وانخلئ نو اول به زما توره په تاسې چلیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنو قریظه بنو نذیر بنو قینقاع چې هغه یهودانو هغه د قوم د قبیلې خلک نه وو اول یې هغوی سره جهاد نه و پیل کړی اول یې د خپلو قریشو سره جهاد پیل کړی و اول یې د خپلو قبیلې خلکو سره جهاد پیل کړی و اول یې په هغوی دین ومنلو اول یې په هغوی اسلام ومنلو بنو قریظه بنو قینقاع یهود خیبر دا هلته د مدینې منورې په څنګ کې پراته وو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سلګونه کیلومتره مزل کوي او خپل کلی ته ځي اول په خپل کلی کې د اسلام بیرغ پورته کوي بنو نذیر په ځای پرېښي وو بنو قریظه په ځای پاتې وو قینقاع په ځای پاتې وو په مکه مکرمه اول بیرغ پورته کولو اول هغې نه کفر ختمولو اول هلته هغه بوتان ماتول چې دوی را هلته ایښي وو نو اول د خپل کافر د ملګري غم خوړل پکار دي موږ دوی ته وایو چې سم شئ بیا هم تاسې ته وخت دی موږ بیا هم ستاسې وژل نه غواړو تاسې په تاریخ وګورئ تاسې موږ وژلي یو تاسې زموږ په ماشوم رحم نه ده کړی تاسې زموږ په تورسرۍ رحم نه ده کړی تاسې زموږ په جنازه رحم نه ده کړی تاسې زموږ په هدیره رحم نه ده کړی تاسې زموږ په جومات رحم نه ده کړی تاسې زموږ په مدرسه رحم نه ده کړی او موږ چې کله بیا تاسې نیولي یئ د پسونو په څېر مو نیولي یئ د رمې د پسونو په څېر مو نیولي یئ موږ په تاسې رحم کړی ده موږ تاسو ته د کور خرچه درکړې ده کرایه هم درکړې ده کور ته هم لیږلي یئ تاسې موژلي نه یئ دا د تاریخ نه حقانی رحمه الله ویډیوګانې به تاسو څو ورځې مخکې لیدلې وي دا د کمونیزم ملیشې د پسونو په څېر نیولي دي زخمیانو ته امبولانسونه راغواړي په هغه حالت کې په هغه وخت کې 40 امبولانسونه د کمونیستي ملیشو زخمیانو ته راغوښتي وو دا د موږ د رحم حال ده اوس هم تا چې کله د جګړې په ډګر کې زه نیسم د ټوپک د خولې نه د اور ورېږي د ټوپک خوله دې ګرمه وي خو زه دې نه ذبحه کوم زه دې د مچي په تار نه لالوم زه دې په تبرګیو نه وهم زه دې په خنجرو نه وهم زه اور نه درکوم زه دې په جسد متیازې نه کوم زه دې هغه ډول معامله نه در سره کوم چې ته یې را سره کوې ځکه زه مسلمان یم زه افغان یم زه د جګړې اخلاق پیژنم زه د دشمنۍ اخلاق هم پیژنم ته د دشمنۍ اخلاق نه پیژنې ته د جګړې اخلاق نه پیژنې
ځکه ته CIA روزلی یې، ته انګریز روزلی یې. انګریز د خپل ځان دپاره حد نه لري، د خپل ځان دپاره د زندګۍ چوکاټ نه لري. هغه مور نه پیژني، خور نه پیژني، لور نه پیژني، هغه یو حیواني زندګي تیروي. نو ته چې هغې روزلی یې، تا ته به یې کله دا تربیه درکړې وي چې یا افغاني اخلاق وپېژنه، یا اسلامي اخلاق وپېژنه، یا انساني اخلاق وپېژنه. د CIA دغه ډول مزدوران دا به خامخا د خپلو اعمالو په سزا رسیږي او هیڅ کله به هم دوی خپل مرام ته ونه رسیږي. دوی ته موږ وایو چې ستاسې پلرونه هم دې مرام ته ونه رسېدل، ستاسې نیکونه هم دې مرام ته ونه رسېدل. ستاسې نیکونو هم دا امید و چې طالب ملا باید سین ته واچول شي. ستاسې لوی نیکه هم دا فرمانونه صادرول چې دلته به اذان په عربۍ نه کیږي، حجاب به بند وي، ملایان به په جوماتونو کې تقریرونه نه کوي. ستاسې هغه لوی سیکولر نیکه دا فرمانونه صادرول، خو افغانانو د هیواد نه وشړلو، کور یې کړو. ستاسې پلار دا فرمانونه صادرول، ستاسې پلار دا ارمان پوره نه شو چې دې خاوره کې خپله مفکوره حاکمه کړي. ستاسې به هم دا ارمان ګور ته یوسئ، دا ارمان به مو د خاورو سره خاوره شي انشاءالله وهو العزیز. ډېره زیاته مننه قاري صاحب. محترم نصیر خان افغان، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد جانان مبین خان تا ته او قاری سعید خوستی ته د زړه د کومې سلامونه کوم. الله دې وکړي روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. الله پاک دې تاسو ته ډېر عمرونه درکړي. الله پاک دې دین په دنیا هم خراب وي. بس دا ساکشویان نور هیڅ هم نه دي ورپاتې، دا ختم دي، دا بې دینه بې ایمانه، دوی د هیڅ چیز نه دي خبر، نه د الله نه خبر دي، نه د پیغمبر نه، نه د رسول نه. دغه زر ګټلي پدر زر ګټلي مادر زر ګټلي دي. دا ټول هغه جاهل دي چې نه په خپل شرم دي، نه د بل په شرم دي، نه د الله نه خبر، نه د قرآن نه خبر، د هیڅ چیز نه دي خبر. دا به الله پاک داسې غر کړي، کارونه چې څنګه غر کړی، فرعون چې څنګه غر کړی، دا به داسې، دا به الله تعالی په شرمونو شرموي دا ذلیله قوم. او دا نور شرمندو باندې شرمنده دي. دوی نور د هیڅ قوت ته نه لري. دا ختم دي، دا ساکشویان، دا بې ایمانه خلک دي، دا په هیڅ باندې نه دي. دا ختم دي، د دوی نور بس کې هیڅ شی نشته ده. او بس انشاءالله تعالی حق د خدای نوم ده، حق د الله نوم ده. که د چا زړه ښه او که د چا زړه بد وي، دا حق به د الله تعالی علماو ته ورکوي، طالبانو ته به یې ورکوي. که څوک څه کولی شي، لاس یې خلاص، څه چې کولی شي، هر څه چې کولی شي کولی دي شي. هېڅوک د الله حکم ماتېدونکی نه ده، دا هېڅوک نشي ماتولی. او دوی به په ټیټه ګونه باندې د الله احکامو ته راځي، که زړه یې ښه او که بد وي. الله پاک تاسو ته ډېر عمرونه درکړي، الله دې درکړي. خدای مو خوشحاله او آباده لره. او تاسو د مبارزې نه یو نړۍ مننه او همداسې مبارزه جاري ساتئ. ټول عالم تاسو ته احترام لري او ټول عالم تاسو سره د ملت. الله مو خوشحاله او آباده لره. قدردان لوړ او کامیاب نصیر افغان صاحب، مننه. خیر صاحب محترم، دلته مونږه دلته چا سره دې دپاره نه یو راغلي چې دلته زور ازمایي وکړي، دلته چا سره جګړه وکړو. دلته راغلي چې استدلال ووایو، دلته راغلي چې یو بل ته قناعت ورکړو، دلته په ستونزو خبرې وکړو. دلته دا وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو د خنډ لامل څوک جوړ شوي، لیکن دلته یو څوک د کمانډو په نوم باندې راځي چې شکل یې ګوره ګیره کلول، دا د اول په دې باندې وشرمېږي چې د دا ګیره او برید سره رقم خریلی و. د دا شکل ته وګوره، لږ ورباندې نظر واچوئ. دا راجګېږي، دا طالب خپله په کمانډو کې ده، وایي طالبان مړه کوي، مړه کوي د دوی نسل. ښه ته چا ته امر کې، خو کمانډو ته یې که نه. کومه ورځ موږ تا ته ویل چې ته طالب مه وژنه، کومه ورځ مو په طالب اوښکې توی کړي، هغه ورځ اوښې سترګې مو وباسه. موږ میړونه لرو، موږ په نره درته درځو، ځوانان لرو، غازیان لرو. والله که دغومره پروام کوو چې د ورځې 100 طالبان شهیدان کې افتخار پې باندې کوو. ولس مه وژنه، ماشومان مه وژنه. دا ته چې وایې د طالب لار به ښځه مې وژلې او قسم دې مو کول لوړه دې مو کړله. ته څه فکر کوې چې موږ به انتقام درته پرېښیي؟ موږ هغه د ناټو د کوکړک سپیو
مونږ هم په تاسو هغه غوبلې کړي دي چې تر اوسه پورې مو مړي په خپلو بیسونو کې ښخ کړي مردارې د بوی د لاسه. ته خپله کمانډو یې ته چا باندې غږ کوې؟ زه یو مخالف د طالب د راجګسي کمانډو ته دې ووایي چې د طالب نسل ختم کا. کمانډو راجګېږي فریاد کوي وایي طالب مړ کوي. د طالب په جسد دې متیازې وکړې، د طالب جسد دې په تبرګونو ټوټې ټوټې کړ، د طالب غوښې دې په سپیو باندې وخوړې. نمک حرامو بې غیرتو، تاسو د طالب د شهیدانو غوښې په سپیو وخوړلې. تاسو امریکایي سپي دې موږ د شهیدانو په غوښو ماړه کړه. لیکن طالب متنازل نه ده کړی. نن ما له یو زنداني سره خبرې کړې، 3 ساعته ورسره ناستم. هغه خبرې چې هغه وکړلې بالکل ما ته د زغملو هم نه وي او د منلو هم نه وي. په داسې ټینګه اراده باندې تا څه ونه کړه؟ کوم وحشتونه چې په زندانو کې مو ونه کړه؟ تاسو په ژوندینې په همدغه هلمند، په همدغه لوګر، پکتیا او پکتیکا کې د طالب په ژوندینې په سپیو باندې ونه خوړه؟ په وینو سره جامې مو مور ته ورته وړي دي، نور شی نه و. مونږ ډېر ګمنامه سرتیري او شهیدان لرو چې تر اوسه یې قبرونه نه دي معلوم، لیکن په سلګونو یرغلګرې مردار کړي دي. تا خپل بادار له مرګه خلاص نه کړو، نه د بادار ته له مرګه وژغورلې. له تا نه د امریکایانو یو سپی محترم ده. که د امریکایانو سپی طالبان ژوندی ونیسي، هغوی پې باندې تبادله کوي، لیکن په 100 عسکرو د اردو باندې تبادله نه کیږي. یو طالب پې نه خوشي کوي. مګر یو بربګډال باندې 15 کسه ودي د طالبانو هستۍ له ګوانتانامو نه راخوشې شولې. د 1000 کسه د اردو عسکر ژوندي ونیسه، تبادله نشته، وای مړه یې که. د تا غوښه د سپي د غوښې په اندازه ارزښت نه لري. د تا ژوند یو امریکایي د سپي په اندازه ارزښت نه لري. د امریکا سپي ته له امریکا نه شودي راځي، غوښه ورته راځي. ته په اوبو نه یې موړ، ته په وښو په شفتله نه یې موړ. پرون یا 15 ورځې مخکې په تورخم کې د تاسو کوم عسکر په یو جعلي جګړه کې لاړه، مردار سو. هغه ته شهید ویلی دي. سوسیال خورو خپل د سوسیالو برخه وای مونږ ورته رالیږو، رالیږي نه. یو سړی چې خپله خیرات خوري، یو سړی چې خپله د کلیسا مزدورۍ ته ناستي، شیرزاده تا ته وایم، یو سړی چې خپله سوسیالو ته ناستي، هغه د سوسیالو پیسې چا خیرات خور چا نه ده لیدلی چې بل چاته خیرات ورکړي. د تا وزیران سوسیال خواره دي. هغه راجګېږي د تورخم د ماشوما مردار، هغه ته ماشوم د تعلیم کفالت کې د کور خرچه، ولې دا نور مردګوان هم چې مردار سوي دا به څه کوي؟ د دوی یتیمان چې دا خیرات ټولوي. خو له دې نه ښکاري چې دغه کومه جګړه چې تاسو له طالب سره کوئ، دا په خپله تاسو پې باندې شاهدي وایي چې دا جګړه ناچیزه جګړه ده، ناحقه جګړه ده، دا د خپل ورور د وطن او د منبر په خلاف راجګ سوی. لیکن په تورخم کې تاسو په خپله دا سوچ وکئ. په تورخم کې عسکر د شهید ده، طالب چې مرداری دی هغه جنازه هم بیا نه کوي، په خپله یې ته نه کوي، ملا یې جنازې ته نه پیدا کېږي. ته راجګېږي طالب ته وایه طالب ورک که، طالب له طرفه مړ که او ځان ته وایم عام افغان یم. ګوره ما څومره په احترام درته ویلې، نصرت خان مهرباني وکړه وروره، ته راجګ سې د طالب نسل د امریکانو ختم نه کړه، ناټو ختمه نه کړه، ټولو صلیبي قواو ختمه نه کړه، ټوله نړۍ یوه قطبي شوه، طالب ختم نه کړه. نن هماغه ټوله نړۍ د 21 طالب غازیانو اتلانو مخکې په ګونډو ده. طالب به له شریعت، له دین، له بخاري او ترمذي او جلالین نه دفاع کوي، له اسلامي نظام نه به دفاع کوي، ټوله یوه قطبي نړۍ به له جمهوریت نه دفاع کوي. د ټولې نړۍ د مسلمانانو، د مظلومو مسلمانانو سترګه دغه خلکو ته دي. ته که نرې ورسه هغه امریکان دی چې په څاپیړو وهي او ته ورته وایي لاس مه اچوه. او بې غیرته، تاسو د مونږ د تندي داغ شوئ، د تاسو لپاره پورته نه شو کتلی چاته. 20 کس امریکانو د تاسو له سرتیرو سره په هرات کې جنسي تیری وکړه. ورشه هغه سرتیری دې وګټه، د طالب ښځه مه وژنه، سرپا دې پې نه ده کړې. خو طالب دې بې موره کړی نه ده، طالب بې ښځې نه ده، طالب دې بې بچي نه که، د طالب نسل دې ورک نه که. خو د تا نسل ورک شو. ته په لکونو وې، طالب په سلګونو. طالب حلال له حلالي ده.
ته ولد زنا ته حرامي تاسو به د سپیو ګله چېرته نه یې لیدلې په کال کې 2 وارې لنګېږي شپږ اته بچي راوړي خو د سپیو ګله به ماته ونه ښیه پسه یو ورته یو بچی یا 2 راوړي د پسونو رمې درته ښیم او هر اختر کې په میلیونونو پسونه او څاروي حلالېږي لیکن د پسونو ګلې او رمې چا ختم نه کړه ته د سپي نسل ته به ختمېږې ته په لکونو امریکایانو وروزلې لیکن طالب په سلګونو ته ختم کړلې ته له نیستۍ سره ته له هلاکت سره مخ کړلې ته نن د اوبه نه لرې چې اوبه تنده دې پیمانې ماته کې د تندې د ماتولو لپاره طالب تا ته اوبه درکوي ای د اردو عسکره دلته مونږ سره بدماشي مه کوه اوس هم همدغه کمانډو ته وایم که خپلې مور راوړی وه رمونه یې نه سبا د ارګ په مخ کې ودرېږه ماته د جای وښیه چې په منځ د خلک 2 جایه کوي که نه ته څه فکر کوې د دفاع وزارت دروازې درته طالب ټکوي له راکټ لانچر سره درته ولاړ ده او دا فکر مونه کې مونږ اکسپایر ټوپکماران نه یو چې جهاد به خرڅ کو مونږ اکسپایر ټوپکماران نه یو د شهیدانو له ارمانونو سره به لوبي وکړو مړې سترګې به کابل ته راشو دا کله او حاشا کېدونکی نه ده فاتحان به راځو له شرعي نظام سره راځو د تکبیر له ملکوتي نارو سره راځو داسې نه راځو له ډول او ټمپق سره نه راځو دا شهیدان او ارمانونه او دا وینې مو چې توی کړي دا د دې په خاطر نه دي چې په اتڼونو کابل ته راشو فاتحین به راځو ټوله نړۍ دې واوري لاس دې خلاص یو وارې بیا که دې جګړې ته داخلېږي مونږ قربانۍ ته تیار یو مونږ له قربانۍ نه ستړي نه یو والله بالله بچي مو په شوق په مینه چې جهاد سنګر ته ځي له مرګ نه ویره مو نه ده ورښودلې خپله بچیو ته له شهادت نه ویره مو نه ده ورښودلې اعداد په کور کې ورته زده کوو بې فکره اوسه د کمانډو عسکره ارمان به دې ګور ته ویسې دا خبرې مه کوه چې د طالب ښځه ووژنه د طالب نسل ختمول دا د تا کار نه ده دا د تا صلیبیانو ونه که دا هغه چا ونه که چې 6 لکه سرتیرې راوسته ټوله نړۍ کې اشر وکړه د طالب د نوم د ختمولو لپاره لیکن طالب هماغسې اسکه شمله اوس هم درته ګرځي ټوله نړۍ ورته حیرانه ده ته یو غلام ګوډاګی لاس مه اچوه د طالب د نسل خبر ختمولو خبرې چې کوې خپل انتقام دې واخله هغه مردارې دي چې امریکایانو درته پرېښي دي جنسي ځورونې او جنسي معاملې د ستجمي تیری یې در باندې کړی د هغه انتقام دې واخله دلته ماته غروپش مه کوه سره معلوم یو نر و ښځه مو سره ښودلي دي د جنګ په ډګر مو در سره ښودلي 4 کسه طالبان ګرین ویلج ته ننوتلي وو واشنګټن او وایټ هاوس او د اروپا او د ناټو ماڼۍ ژړل رهبرانو یې ژړل ته نر وې د هغه جواب به دې ورکړی و دلته راځي غورې کوې حیات الله حیات سلام علیکم مهرباني وکړه الو السلام علیکم مولین صاحب تاسو او قاری صاحب ته سلامونه وایم وعلیکم السلام جان افغانستان مهرباني وکړه جان افغانستان مهرباني وکړه مایک د خلاص کړه سلامونه مبین صاحب تاسو ته او قاری صاحب ته سلامونه د زړه د کومې وړاندې کوم د سټوډیو لاندې ملګرو ته ورته ته سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام قاری صاحب کا سټوډیو کې وی راځي کوي ښه مهرباني وکړه وعلیکم السلام مبین صاحب زه تاسو یو پوښتنه کوم ګوره ته د یو عسکر مردار شوی دا عسکر کلمه وایي ته څنګه ته دا مردار لفظ استعمالوې دا یو مسلمان ودرېږه دا اوس کمانډو دي چې راغلی دا هم کلمه وایي د طالبانو بلار به ښځې ما وژلي ګوره هغه خو نه سړیتوب کوي ګوره ته دلته راځې مبارزه کوې ودرېږه زه د هغه عسکر مرګ څنګه روا ونه بولم زما شهیدان په تبرونو باندې وایي څه کوې کاکا زه هغه عسکر څنګه مردار نه کم چې په هغه کې د هغه په موقعیت کې حیا دې وي د امریکایانو تخم